چې دې حالات کې به دوی موږ ته دغه مسلې جوړوي. اوس هم زما په سی ایم صاحب سره خبره شوې وه او زموږ ټیم نن اسلام آباد ته تللی دی چې کم موږ دې کې خاص اقدامات تلو هغه ټیکولو لا نو انشاءالله نور ډیټیل به درته په سبا درکوم. دا دې کې ملازمین ته څه فکر ضرورت شته انشاءالله د هغوی تنخواګانې به موږ هر صورت کې پوره کوو. دا به د فلډز چې کوم متاثرین دي هغوی ته څه مسله وي او زیات نه زیات به دا وي چې کوم زموږ نور اخراجات دي هغې کې به موږ پرایورټي اخراجات مخکې کوو او نور به هغې پورې انتظار کوو. 100 روپۍ موږ ته وفاقي حکومت قرضداره دی چې څنګه راته د هغې څه حصه هم ټرانسفر شي نو موږ به نوره خرچه هم تیزوو. تیمور صاحب لږ ووایه چې هلته چېرته نه چېرته څه نه څه تکلیف کوي خو دا وعده ده انشاءالله زموږ طرف نه به احتجاج چې څونه هم وي یا به پرامن وي یا به د ملک فایدې دپاره وي یا به ځکه وي چې دلته جمهوریت مضبوط شي او جمهوریت مضبوطېدو دا یوه طریقه ده چې مونږ به طور یو قوم اوس یو فیصله وکړو چې د الیکشن تاریخ به کله وي چې دا کم یو افسوسناکه مرحله ده چې کم کې پاکستان کې یو داسې حکومت دی چې هغه حکومت هم زمونږ په خیال خو اللیجیټمیټ دی یعنی ناجایزه دی خو که تاسو مونږ سره نه مګري کوئ دا خو یو حقیقت دی چې په دې 5م کال کې دونه کمزورې حکومت هغه سختې فیصلې نشي اخیستی چې کوم پاکستان ته ضرورت دی. الیکشن دی وشي چې کوم حکومت راغه هغه به بیا 15 کاله د هغې مخامخ وي او به هغه فیصلې اخیستی شي چې کوم سره د پاکستان بهتري آرام سره کېدی. مننه.